أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. دي زنوس خطاب عام دي او دا اصل مقصود دی د قرآن چې د الله رب العالمین بندگی وکړي انسانانو. مخکې ذکر کړو عظمت القرآن، اوس په دې کې چې دی د قرآن کریم د عظمت نه بعد مقصد القرآن ذکر کیږي. د قرآن مقصد څه دی؟ د الله رب العالمین بندگی کول، چې دا بندگان یوازې د الله بندگی وکړي او د هغه توحید ومني. دی تا دعوت توحید ویلې کېږي. بل مخکې درې ډلې ذکر کړې: متقین، هغه کسان چې کافرو الله په غضبونه کړیو، او درې ډله منافقین وه. اوس دې درې واړو ته دعوت دی چې راشئ د یو الله بندګي او عبادت وکړئ. بیا ګوره یا ایها الناس کې خطاب د انسانانو ته، خو په دې کې جنات هم داخل دي. کله چې احکام بیانېږي انسانانو ته، نو جنات پکې داخل وي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قرآن کې الله فرمایي کنه، ما نه دي پیدا کړي انسانان او جنات مگر دې دپاره چې زما عبادت او بندګي وکړي. الله وی دې دپاره پیدا کړي دي. یا ایها الناس خطاب قرآن کریم کې 18 ځله راغلی دی. دا الله رب العالمین بار بار دای خطاب ذکر کړی انسانانو ته. دا دلیل دی په دې چې قرآن کریم الله رب العالمین د ټول عالم د پاره را لېږلی دی، او زمونږ نبی چې دی خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عالمی پیغمبر دی. د ټول جهان د پاره الله رب العالمین را لېږلی دی. مخکنی انبیا به یو خاص قوم ته راتله، نو هغوی به ویل یا قومې، او زمونږ نبی وی یا ایها الناس، ای خلکو، یا ایها الناس ای خلکو، اعبدوا ربکم، بندگی خاص کوي د خپل رب دپاره. اعبدوا ربکم من یوازې د خپل رب بندگی وکړئ. الله رب العالمین سره په بندګۍ کې څوک مه شریکوئ، یوازې د الله عبادت. او دې صورت کې اصل کې د ایمان موضوع ډیر زیات روانه ده، او مؤمن دپاره دا لازمه ده چې د الله عبادت او بندګي وکړي. بیا عبادت کې درې شرایط دي. یو دی فعل العباده، د عبادت د عمل به کې دي، نه به غافله کېږي نه، لکه قتاده رحم الله نه نقل دی. او دویم دا ده چې دا عبادت یوازې د الله رب العالمین دپاره کول، دا به د غیر الله دپاره نه کې، لکه د یو ولی او د یو مزار او دغه رنګه د الله نه غیر د بل چا بندګۍ نه کې، د علي رضی الله عنه یا د پیراني پیر صاحب په نوم باندې نظر او منښتې کې، یا د حسین رضی الله عنه په نوم باندې منښتې کې، ځکه دا عبادتونه دي. او عبادت د الله نه غیر د بل چا دپاره کول شرک دی، انسان په دې مشرک ګرځي. دغه رنګ د مدد اواز به هم یوازې الله ته کې، ځکه دا هم عبادت دی. دا عبادت به د قبر او د بابا نه کې چې پلاني بابا راورسېږي او زما دا کار دی او دا رالوکیال، او یا زه تا ته یم او ته الله ته ووایې. نه، اتا ناړو خبر نه دی. دا عقیده وساته. دا عقیده به تا ته قرآن بار بار بیانوي چې ګوره هغه تا ناړو خبر نه دی. را به شي قرآن کې ځای په ځای چې قیامت کې به دوی انکار کوي د دې خلکو د عبادتونو نه، چې مونږ تاسو نه غافل یو، مونږ ته پته نشته، ته قبر نه راغلی او که ما ته دې اواز کړی کار شی دې کړی، زه در ناړو خبر نه یم. یو به د عبادت یوازې د الله رب العالمین کوي. الله رب العالمین په بندګۍ کې چې کوم دی افراد الله تعالی بالعبودیه. او درېمه خبره په عبادت کې لازمه دا ده چې دا به په ان تكون العباده وفق النبي صلی الله علیه وسلم، یا وفق اتباع النبي صلی الله علیه وسلم. د نبی صلی الله علیه وسلم د اتباع مطابق به بیا د عبادت کې د ځان نه به هم نه جوړئ، لکه بعضې خلکو د ځان نه عبادت جوړ کړي، دا کار به هم نه کوي. نو بندگی خاص کوي د خپل رب دپاره. الذي هغه ذات دی خلقکم چې تاسو پیدا کړي یې،
بیا د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نقل یغ فرمای کل عبادت فی القرآن فهو التوحید عبادت چې کوم ځای کې قرآن کریم کې ذکر شي دی نه مراد توحید وي د الله رب العالمین یواله دیو جنا معنا کوي اعبدوا ربکم من وحیدوا ربکم الله رب العالمین کی یوازې وګڼئ یوازې دا بندگی وکړئ الذي غزاد دغه دعوه شو د الله عبادت کوي الله د دې لایق دی چې عبادت او بندگی به کې په دعوه خو دلایل پکاري کنه نو دلایل پر راوړي چې د عبادت یوازې د الله ولی پکار دی او عبادت کې ډېر جامع معنا پر تدخل ته زموږ د الله پس دا درس چې کوم دی لفظي ترجمه والا دی ځکه ورځې کمی او ټیم هم زموږ سره کمی د مدرسې د نور مشغولتیا د وجه نه نو غواړو دا چې مختصر انداز کې لفظي ترجمه مختصر غوندې شرح وشي ډېرې قصې پکې ونه شي امام ابن تیمیه رحمه الله د العبودیه په نوم باندې باقاعده رساله لیکلې ده چاته تپوس کړی چې عبادت څه ته ویل کېږي هغه فرمایي فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة عبادت هغه څه ته ویل کېږي دا یو جامع نوم دی د هغه څه دپاره چې الله تعالی یې خوښوي او الله تعالی پرې رضا کېږي که هغه اقوال دي او که اعمال دي او که ظاهر دي او که باطن دي دا ټول عبادت دی او بیا په آخره کې چې رساله ختمه مړه بس وي دا ټول دین نه دی دا ستا ټوله زندگی په عبادت کې بس ګیره ده وایي ډېر اعمال ذکر کړي دي آخره کې وایي بس په کم سیز باندې چې الله تعالی رضا کېږي هغه کوه او چې کم باندې الله غوسه کېږي بس هغې نه ځان ساته بس ستا ټول ژوند به په عبادت کې حساب شي د الله بندګۍ کې به د زندگی تیره شي اعبدوا ربکم بندگی خاص کوي د رب دپاره الذي هغه ذات دی خلقکم چې تاسو پیدا کړی ګوره اول دلیل د رب بندگی به ولې کوو ځکه موږ یې پیدا کړي زموږ خالق دی پیدا کړی ته رب او بندگی د هغه چا کې چې ماشه هم نشي پیدا کولی سوره حج کې به راشي الله فرمایي لن یخلقوا ذبابا دا تاسو چې د الله نه غیر چا نه مددونه غواړئ او چا ته اوازونه کوئ خو مچ هم نشي پیدا کولی که هغه بابا دی او که دربار دی او که ولی دی او که بل بزرگ دی مچ نشي پیدا کولی او حقیقت هم دا دی او په خپله مخلوق دی هغه نو مخلوق څنګه د مخلوق عبادت وکړي عبادت به یوازې د الله کوي ځکه هغه الله تاسو پیدا کړي والذین هغه کسان پیدا کړي من قبلکم چې ستاسو نه مخکې وو لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو د الله تعالی نه ویریږئ لعلکم تتقون معنا دا ده دې دپاره چې تاسو بچ شئ تقوا کې معنا د بچاو ده دې دپاره چې بچ شئ د اور د جهنم نه ځکه بندگان د جهنم نه بچ کیږي په وجه د الله رب العالمین د بندګۍ چې په توحید سره کړی وي او شرک پکې نه وي نو دا د بندگانو د نجات سبب دی الذي جعل لكم الارض فراشا اوس نور دلایل راوړي د الله رب العالمین د توحید الذي د الله غذات دی جعل لكم الارض چې جوړ کړی ستاسو دپاره د ازمکه فراشن په شان د بسترې فراشن کې معنا دا ده نه ډېره سخته ده نه ډېره نرمه ده که ډېره سخته وی نو بیا به د انسان د دې ځمکې نه فایدې حاصلول ډېر ګران وي ډېره کلکه به وي ډېر مشکل به وي زمینداري به هم په ګرانه او په مشکله کولې که کروندې کولې هم ډېر تکلیف به وي دته که مړي ښخولی هم دته به تکلیف وي ټوله ځمکه به کلکه وي لکه کمر به وي او که ډېره نرمه وي نو بیا به د خټو په شان به پکې خپین ختلی بیا هم تې فایده نه شو اخیستی نو فراشن معنا دا ده درمیانه ده لکه یو بسترې په شان ته الله رب العالمین تعالی تابع کړې ده غوړولې ده والسماء او اسمان الله تعالی پیدا کړی دی بناء چت الله رب العالمین اسمان داسې ودرولې لکه بره یو چت دی ناشنا خبره دا ده موږ وړوکې غوندې چت بغیر د ستنو نه نشو ټینګولی دیوالونه ورله جوړو ستنو ټیکونه ورله ورکو او الله رب العالمین اسمانونه ودرولي بغیر د ستنو نه بغیر عمد ترونها وروسته به راځي سوره رعد وغیره کې بغیر د ستنو نه الله رب العالمین ودرولي څومره لوی الله دی د دغه الله عبادت پکار دی د دغه الله بندگی پکار ده بیا دې ته وګوره چې الله رب العالمین د ازمکه او د اسمان بې فایدې نه دي پیدا کړي د دې په منځ کې الله رب العالمین یو نظام پیدا کړی دی هغه نظام د څه دی
چې د دې په دې مابین کې دا وریځې جمع کېږي او د باره نه بیا بارانونه راورېږي او دغه باران بیا ستاسو د رزق سبب ګرځي. نو ولې ویل چې تاسو یې پیدا کړي یې، اوس وایي یوازې پیدا کړی نه، د رزق اسباب هم درله پیدا کړي دي. ځکه چې یوازې الله دې پیدا کړي او بیا د رزق اسباب نه، نو څه به خورې، څه بس کې، څه به کې. الله فرمایي سیسټم مې هم دله جوړ کړی، دا هم زه کوم. ځکه اوس د هغې تذکره کوي. وانزل او راوری الله تعالی من السماء د اسمان د طرف نه ماء اوبه د باران. الله رب العالمین اوبه راووری د باران په شکل کې د بره طرف. فاخرج به نور وباسي الله په دې سره من الثمرات دار قسم میوه د غلونه رزقا لكم د پاره د خوراک ستاسو. رزقا لكم من انتفاعا لكم، رزق یوازې خوراک نه دی داخل، سکاکم داخل دی، جامع او لباس هم پکې داخل دی، د ژوند ټول اسباب پکې داخل دي، معایش چې ورته ویلی کېږي. الله رب العالمین د دې باران په وجه باندې مختلفې آمدنۍ راوباسي. الثمرات، ثمرات ماده چې کوم د قرآن کریم کې تقریبا شپږ ځله ذکر شوې ده، 26 دفعه مختلفې معانی دي. کله په معنا د میوو راځي، سوره کاف کې به راشي، سوره نحل کې به راشي. کله په معنا د اولاد راځي، کله په معنا د کل ما خرج من الارض راځي. دلته دغه معنا د هر هغه څه چې الله د ځمکې نه راوباسي، چې هغه میوې دي او غلې دي او آمدنۍ دي. رزقا لکم د پاره د فایدې ستاسو. فلا تجعلوا، خج کله دا دومره لوی نظام الله پیدا کړ، تاسو هم الله پیدا کړي، ستاسو مخکني چې څومره مخلوق تیر شوی دا هم الله پیدا کړی، رستنی به هم ټول دغه شان الله پیدا کوي. نو هغه الله ځمکه هم غوړولې، اسمان هم چت کړی، بې بارانونه مغه راوروي، رزق هم هغه راوباسي، ستاسو د رزق ټول اسباب پروګرام هم هغه کوي. نو اوس به ته ځې نو سر به قبر ته ټیټې. اوس چې په تا تکلیف راشي ته به چې یا علي مدد. هغه علي رضی الله عنه چې په خپله ډوډۍ ته په ډوډۍ او په خوراک کې چاته محتاج و؟ الله رب العالمین ته. د الله نبی پسې علي رضی الله عنه پیغام ولېږلو، فاطمه ته وایي رضی الله عنها ته د الله د نبی لورې، په ما واده یې د تره لورې. اصل کې د نبی علیه السلام خو د تره زوی کېدو، خو دا وه چې د نبی صلی الله علیه وسلم حیثیت د هغه داسې و علي داسې را لوی کړی و لکه د پلار او د تره په شان، شفقت یې ورله ډېر ورکړی. او فاطمه رضی الله تعالی عنها ته لاړه شه، تا باندې کور کې کار ډېر دی، په مام ډېر دی، غلامان تقسیموي، نبی صلی الله علیه وسلم تعالی دې یو غلام درکړي چې موږ باندې تکلیف کم شي. نو ګوره علي ستړی کېده که نه، علي رضی الله عنه وږی کېده که نه، علي رضی الله عنه په کار باندې تکلیف کې و که نه، ځکه هغه زی او فاطمه رضی الله عنها لیږي چې یو غلام راکړه. او فاطمه رضی الله عنها باندې لوږه او تنده او تکلیف او ستړیوالی راځي. نو چې 50 ستړیوالی راځي هغه مشکل کشی نه، هغه معبودی نه. څوک چې دا مشکل کشا او معبود ګڼي دا انسان کافر دی په قرآن باندې. چې څوک د الله نه غیر علي رضی الله عنه یا بل چاته دا نسبتونه کوي چې نعوذ بالله هغه کې الهي صفتونه او دا غني مشکل کشا خلکو نه تکلیفونه لري کول، یا علی مدد. ځان یې اخره کې بچ نه کړو چې عبدالرحمن ابن ملجم په خنجر باندې ووهلو، شهید یې کړو علي رضی الله عنه. خپل ځان یو انسان نشي بچ کولی د شهادت نه او د دشمن نه. زما او ستا به څه مدد وکړي؟ هغه هم الله ته محتاج، موږ هم الله ته محتاج. او باقي مرتبه چې کومه ده د ولایت چې الله رب العالمین یو ډېر لوی ولی دی د امت ګرځولی، هغې نه هېڅوک انکار نه کوي، هغې نه انکار نشته. خو د ولی معنا دا نه ده چې ته به یې مشکل کشا ګڼئ او ته به ترې مددونه غواړې او ځان به پرې مشرک کې، ځان پرې مه مشرک کوه. ځکه الله رب العالمین فرمایي چې کله دا دلایل دی واورېدو نو فلا تجعلوا لله، پس مه ګرځوئ د الله دپاره اندادن شریکان. فلا تجعلوا منا اذا كانت النعم كلها من الله تعالى فلا تعتقدوا لله اندادا. دا معنا ده کله چې ستاسو د عقیده ده او په دې پوه شوئ چې ټول نعمتونه د الله تعالی د طرف نه دي، اسباب د رزق هم ټول الله تعالی برابر کړي ستاسو دپاره. فلا تجعلوا لله اندادا منا فلا تعتقدوا لله اندادا. عقیده مه لرئ د الله تعالی دپاره د شریکانو. دا عقیده مه جوړوه چې ګینې د الله رب العالمین سره شریکان شته دی او الله رب العالمین ګینې بل چا عالم څه برخې ورکړي دي. خلک وایي برخې ورکړي دي، څه شي برخې ورکړي دي؟ برخه خو یې تعالی هم درکړې، سهار دې څونه ډېره ډوډۍ وخوړله، غرمه دې هم خوړلې، بېګاله به هم خورې، تعالی هم برخه درکړې که نه؟ نه دی وایي نورې برخې که نه. د څه برخه؟ مطلب دی دا دی نعوذ بالله چې د الوهیت برخه یې ورکړې ده.
الله سره دغه په الوهیت کې شریک شي نو په دې خو مشرک کېږي په دې خبره نور برخه خو الله هر چاله ورکړې ده خپل قسمت مطابق برخه در سره الله رب العالمین تړلې ده او دله به درکوي نو دا د شرک کلمات دي چې دا خلک یې وایي او پوهېږي پرې نه نو قرآن زمونږ اصلاح د عقیدې کوي چې الله رب العالمین سره شریکان دا مو جوړوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کې دی د الله نبی ایو الذنب اکبر عند الله تعالی اے د الله نبی په ګناونو کې کومه ګناه چې کومه ده ایو الذنب اکبر عند الله د الله سبحانه وتعالی په نس کومه ګناه ټولو نه لویه ګناه ده چې انسان یې وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ان تدعو لله ندا وهو خلقك دا د ټولو نه لویه ګناه ده اکبر الکبائر شرک چې ته د الله نه غیر بل چا نه مددونه غواړې او هغه ته آوازونه کوې او حال دا دی چې هغه الله ته پیدا کړی نو کوم الله چې پیدا کړی هغه ته آواز ولې نه کوې چې د الله نه غیر بل مخلوق ته آواز کوې ته چا ته آواز کوې خو مخلوق دی آواز هغه چا ته وکړه چې خالق دی مخلوق ته آوازونه مه کوه د الله نه سوا دا ټول مخلوق دي مخلوقاتو ته د مدد آوازونه او چغې مه کوه دا ګوره اکبر الکبایر ده د ټول نه لویه ګناه دا د صحیح بخاري او صحیح مسلم روایت دی ده وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو ښه پوهېږئ وانتم تعلمون معنا دا ده چې ګوره تاسو خو ځان ته لا علم والا هم وایې او بیا هم دا کارونه کوئ یو سړی مولا یو د شرک خبرې کوي ډېر پې بدې ښکاري ډېر سپک ښکاري ډېر ذلیل ښکاري دی به منبر باندې ولاړ او رمباړې وایي او د شرک دفاع کوي او لګي او خلکو وابیان را پیدا شوي چې ګمراه نه کیو دا تا نه غټ ګمراه شته ته لګي د شرک دفاع کې ظالمه د بدعت دفاع کې تا نه لوی ګمراه خو مونږ په مخ د ځمکه بل ونه لیده چې پګه د املا والده پټکې د املا د سر نه تاو کړی دی او لګي د شرک دفاع کې او توحید در باندې بدلېږي داسې نه ده پکار تا سره دا خو نه کې تا خو د علم دعوه کړې ده ته خو ځان ته عالم یې که نه وانتم تعلمون ځان ته علما وایي او شرک بیانوئ لګیا الله رب العالمین سره شریکان جوړوئ د الله نه غیر د بل چا نه مددونه غواړئ د الله نه غیر د بل چا په نوم باندې نظر او منښتې ورکوئ او خلکو ته د دې دعوتونه ورکوئ دویم معنا دا ده وانتم تعلمون معنا بانه لا ند له په دې ښه پوهېږئ چې یقینا د الله تعالی سره بل شریک نشته دی ځکه ند څه ته وایي ند ویل کېږي المثل المناوي ته چې الله رب العالمین سره برابرۍ په هغه قدرت کې اگر چې دوی مونږ خو سره برابر کړي نه دي نو ورته دا ته چې ورله کوم د قدرتونه بیانې نو دا د الله سره برابرول دي نو دا نور څه دي چې په قبر کې پروت دی ته د هر چا اواز اوري او د هغه ژبه بدله او ته ورته په پښتو کې نارې وي بل ورته په پنجابۍ کې بل په اردو کې دا خو یو الله دی چې په دې هره ژبه پوهېږي دغه سړی خو نه پوهېږي ته چا ته اواز کې دته خو به چېرته یو ژبه دوه یادې وي هم دغې ته نعوذ بالله د الله رب العالمین صفات دې ورکړي که نه الله سره دې شریک کړی دی که نه سره د علم دا د جهالت کارونه کوي لګي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا اوس دلته دې آیت کې مخکې عبادتو د عبادت تذکره وکړه چې یوازې د الله عبادت وکړئ اعبدوا ربکم اوس د معلم العبادت خبره کوي معلم العبادت څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ته الله معلم را لېږلی دی چې موږ له تعلیم را کوي د عبادت او د الله د بندګۍ طریقې راته راښودلې دي نو دې آیت کې چې کوم دی موضوع څه ده عنوان الآیه صدق القرآن والرسول صلی الله علیه وسلم بالتحدي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د قرآن کریم صدق په دې آیت کې بیانېږي په تحدي سره په چیلنج سره الله رب العالمین چیلنج ورکړی دی که څوک په دې قرآن کریم کې شک کوي یو صورت دې دې په شان جوړ کړي زه یو صورت خو جوړ کړئ که نه راوړئ ځه سورة اسراء کې به ورته وایي قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا التم الله فرمای اے زمان نبی دی ته وایا کدا جنات اور سره پیر انسانان ټول راجم شي په دې خبره راجم شي چې د قرآن کریم په مثال باندې کوم کتاب راوړي لا یأتون بمثله د دې په مثل نشي راوړلې په فصاحت او بلاغت او کمال کې ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا
اگر کدی به د یو بل سره ښه مدد هم وکړي کلک کلک بیا هم دا کار نشي کولی ځکه دا د الله کلام دی نو د الله رب العالمین دا کلام تاسو ته لګیا دی د توحید دعوت درکوي چې راشئ د الله رب العالمین توحید ومنئ نو دا د الله کلام دی دا دی نبي د ځان نه دی جوړ کړی وَإِن كُنتُمْ وَكَيْ تَاسُ فِي رَيْبٍ فَشَكٍّ مِّمَّا دَاغَ كِتَابْنَا نَزَّلْنَا چې موږ لږ لږ نازل کړی دی نزل ينزل تنزیلا تنزیل ویل کېږي لږ لږ نازلولو ته ځکه په قدر ضرورت نازل شوی دی څومره به چې ضرورت و دومره وحي به راتله د قرآن کریم مخکني کتابونه چې په یو ځل راغلي وو انبیاو ته ورکړی شوي او زمونږ قرآن چې کوم دی زمونږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم ته په یو ځل نه دی ورکړی شوی بلکې د حالاتو د ظروف مطابق آیتونه به راتله او تربیت به کېده د صحابه کرام رضی الله عنهم او د دې امت نو که په شک یې د هغه کتاب نه چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بنده وویل چې موږ په دې خپل بنده کوم کتاب نازل کړی دی قرآن کې چې څومره اوچت اوچت ځایونه راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت به په عبد سره کوي د قرآن معجزه ډېره لویه ده نو دلته د نبي علیه السلام اوچت شان سره عبد ذکر کړو نبی صلی الله علیه وسلم ځان ته عبد ویل زه د الله بنده یم په دې باندې خوشحاله او ډېر به خوشحالې ده په مونځ کې مونږ ویو که نه عبده ورسوله د الله بنده دی او د الله رب العالمین رسول دی نو دغه رنګه د معراج واقع څومره لویه واقع ده اسراء او معراج التم الله رب العالمین د اسراء په موقع کې وایي سبحان الذي اسرا بعبده التم عبد وایي سورة النجم کې به د معراج واقع ده چې بره تللی دی سدرة المنتهى پورې د اسمانونو نه بره التم الله رب العالمین د عبد تذکره کوي فاوحى الى عبده ما اوحى نو وحي وکړه الله تعالی خپل بنده ته چې کوم وحي ورته کوله ګوره ورته په هر ځای کې د قرآن کې به ځای په ځای نور هم راشي تاسو لوی لوی مقاماتو کې به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم صفت په عبد سره ذکر کېږي نو که یې تاسو په شک کې دغه کتاب نه چې موږ نازل کړی په خپل بنده باندې فاتون راوړی بصورت یو صورت من مثله په مثل د قرآن باندې زی تاسو د قرآن په شان یو صورت راوړی که نه من مثله کې د ها ضمیر راجع دی ما انزلنا ته دا موږ چې کوم کتاب نازل کړی دی په شان ته یو تاسو راوړی ځکه یو صورت راوړی خیر د ټول قرآن مه راوړی یو صورت داسې جوړ کړئ بصورت صورت څه ته ویلی کېږي قطعة من القرآن د قرآن کریم یو ټوکړه ده لها اول و آخر چې اول و آخری وي ابتدا و انتهایی وي واقلها 3 آیات او اقل د هغې چې کوم دی ټول نه مختصره ټوکړه هغه 3 ایتونه دي لکه ټول نه مختصر صورت څه دی سورة الکوثر 3 ایتونه دي پکې دغه ټوکړې ته ویلی کېږي بعضې وایي دې معنا د صورت کې معنا د اوچتوالي ده لکه عرب یو لفظ استعمالی د سور البلد دپاره د خار نه چې کوم دیوال تاو شوی ته سور البلد وایي نو په دې باندې خار اوچت ښکاري نو دا صورت هم په خپلو مضامینو باندې اوچت ښکاري دې کې عظیم عظیم مضامین وي ځکه ورته صورت ویلی کېږي نو راوړئ تاسو یو صورت که نه په مثل د قرآن دا لاسه کې یوازې تاسو نه خپل هغه مولیان او خپل پیران او هغه ټول عمر سره راوغواړئ د قرآن په مثل کتاب جوړ کړئ زه بصورت یو سوره جوړ کړئ من مثله په مثل د قرآن باندې من مثله معنا فی الفصاحة والبلاغة والبیان والصدق واخباره بالمغیبات وبیان الدلائل څنګه چې دا قرآن کریم کې فصاحت دی او بلاغت دی څنګه چې دا قرآن کریم کې صدق او رښتینوالی دی او کوم خبرې ورکړی هغه بالکل قطعي دی د مغیباتو خبرونه الله رب العالمین ورکړي داسې شوي مخکنو امتونو کې داسې به کېږي او هغه شانته شوي داسې کتاب او داسې صورت راوړئ او دا کوم انداز کې چې دا دلایل بیانوي داسې دلایل والا صورت راوړئ هسې عربي به نه جوړئ هسې عربي خو به تم جوړه کړې زه به هم یو څو جملې جوړې کوم جاهلیت زمانه کې خلکو غټ غټ شعرونه ویل شعرونه ویرونه نه سم د فصاحت او بلاغت نه ډک کلام جوړ کړئ لکه دا هیچا دا جرأت نشو کولی ډېر تیر شوي دي په دې تاریخ کې ډېر تیر شوي دي هغوی دا کوشش کړی چې د قرآن کریم مقابله مونږ وکړو خو نه یې ده کړې د قرآن کریم مقابله
مسیلمة الکذاب د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې پیدا شوی، هغه هم د نبوت د دروغو دعوه کړې وه. هغه هم کله کله ویل ما ته هم وحي کېږي، نعوذ بالله. هغه هم خوند ورکړه چې راشه دا نبی صلی الله علیه وسلم خو د الله پیغمبر دی، هغه ته پته وي دا حق پیغمبر دی. او الله دومره غلبه وله ورکړه، دومره الله سبحانه وتعالی غنیمتونه ټول د ازمکې ورته الله فتح کړي. زما ته هم پکې څه میلاو شي، هغه دا خیال وکړه چې د پاکستان د جمهوریت سیسټم دی، زه به هم پکې الیکشن ته ودرېږم. هر سړی ورته رادانګي، هلکه موږ به ودرېږو، لکه خوند به وي، موږ هم وسکو چې څنګه خوند دی. هلکه مه ودرېږه، کښېنه په قلاره، کښېنه په قلاره. نو داسې الیکشن دی چې ته ورته رادانګي. دا د الله د نبي شان دی، دا پیغمبر دی د الله. او ته لګې په زول دعوې کې مسیلمة الکذاب ویل ما ته وایي وحي شوي، نعوذ بالله. سورة فیل کې الله څومره غټې واقعې ته اشاره کړې د تاریخ. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. درې نیمې کرښې دي او داسې یو غټه تاریخي واقعه چې د یمن نه یو غټ فوج د ابرهه روانېږي او په کعبه حمله کوي او پای کې یو غټه قصه ده او اتیان پکې را روان دي او بیا الله رب العالمین ټول لښکر تباه کوي او د په لږو ټکو کې الله قصه کړې، په لږو ټکو. دې ته وایي دریاب په کوزه کې بندول. الله رب العالمین کلام دی که دریاب په کوزه، د هغې راتلل حمله، د هغوی مکرونه د حق په مقابل کې، بیا د هغوی د مکرونه ناکام کېدل او بیا د هغوی تباهي او هغوی نه آخره کې هغه څه جوړېدل. لکه یو څاروی چې شی وخوري که نه، که عصف معقوله غوښین چې وخوړلی شي او بیا چې وخوړلی شي او بېرته د خېټې نه رابار شي، څه ورته وایي؟ هغه ګنده شی. دومره پورې الله پاک ټول ریزلټ ویلی دی. عجیبه کلام نه دی دا قرآن. او هغه د ځوان زوی لګیا شو مسیلمة الکذاب، هغه وایي زه هم جوړولی شم کار. الفیلو ملفیلو وما ادراک ملفیل، او بیا وایي چې له خرطوم طویل. وایي یو اتي چې کوم دی تا ته څه پته چې اتي څنګه شی دی؟ وایي اتي داسې یو شی دی چې د هغې ډېر اوږد خړتم دی. کښېنه ځناوره دا ستا خبرې دي. په دې خبرو باندې خلکو ورپورې خاندلي، ماشومانو دې څه ځناور دی؟ تی دی یو غټ خړتمې دی، داسې خبره ده چې تا وکړله. لیوني به هم در پورې وخاندي. دا د ځناورو په شان خبرې به هغه کولې، وایي زه پیغمبر یم. لکه څنګه چې غلام احمد قادیاني دلته پیدا شوی په د هندوستان کې بري صغیر کې، د قادیانیانو نیکه چې کوم هغه هم دا بکواسونه کول. هلکه چا ورته ویل تاله څنګه ملایک راځي او تا ته چې کوم دی دا وحي کوي، هغه به ګډې وډې به یې ویلې، سمه خبره خو به یې نه شوه کولی، ټول بکواس به یې کو. یو سړی چې د نبوت د دروغو دعوو کې د الله نبي ورته دجال او کذاب ویلی دی، چې زما نبي ورته کذاب او دجال وایي نو د هغه د خولې نه به سمې خبرې راوځي، ګډې وډې به وایي، نو بکواس به کوي، نو فضول بکواس به یې کو، فضول خبرې به یې کولې. خرافات یې لیکلي دي دې ظالم انسان. دا چې کوم د قادیان دا دجالو هغه هم فضول بکواسات لیکلي دي. او الله رب العالمین په عذاب دا مسلط کې چې آخره کې د مالی خولیا بیمار شه، الله ورته د دماغو د لیونتوب هغه بیماري ولګوله، ډېر په بد مرګ باندې الله رب العالمین مردار کړلو. نو هغه هم چې کوم دی د خپل معجزات یې ویلي او چې ما ته دا معجزه ده او دا معجزه مې ده او دا معجزه مې ده. یو معجزه پکې دا ویلو کله کله په ما باندې وایي حیزم راځي د زنانو، دا د معجزه ده. لکه دا معجزه ده که ځان ته کنزل کوې ځناوره، دا ستا معجزه ده. نو دا بکواسونه هغه خلک چې د قرآن د حدیث د دین د نبی صلی الله علیه وسلم په مقابل کې را پاسېدلي، بیا دا بکواسات کوي لګي. نور مختلف هغه ته منسوب دي مسیلمة الکذاب ته، او دا چا چې د دروغو د نبوت دعوی کړي دي الله شرمولي او ذلیله کړي دي. الله فرمایي ودعو شهداءکم وروبلئ خپل مددګاران من دون الله سوا د الله نه، د الله نه سوا چې کوم شهدا دي امر وبلئ. شهدا لفظ قرآن کې شل ځل راغلی دی، جمع د شهیدون ده، مختلف معانی دي. دلته معنا څه ده؟ دلته معنا د دې پوهه خلک دي، ځکه شهدا په معنا د ګواهانو هم راځي، په معنا د معبودانو هم راځي، دلته معبودانو معنا هم ده او د پوهه خلکو معنا هم ده. روبلئ خپل معبودان، روبلئ خپل علما او پوهه خلک، ان کنتم صادقین که تاسو رښتوني یې. من د الله نه سوا چې څوک راغوښتی شي راجمع کوي ځي. روبلئ خپل شهدا من دون الله ان کنتم صادقین که تاسو رښتوني، که تاسو رښتوني یعنی فی زعمکم انه من کلامه صلی الله علیه وسلم،
چې تاسو دا دعوه کوئ چې دا خو کلام دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړ کړی دا خو د الله کلام نه دی نو که په دې دعوه کې رښتونه نو زه تم یو صورت جوړ کړه کنه دویمه دا ده که تاسو په دې کې رښتونی یئ په دې خبره کې بأن الرسول صلی الله علیه وسلم افتراه چې ګینې دا قرآن دی رسول د ځان نه جوړ کړی نو زه ګینې تاسو هم جوړ کړئ کنه دغه رنګ دی به دا ویلي چې لو نشاء لقلنا مثل هذا مشرکان وایي سورې انفال کې وایي وایي که موږ وغواړو موږ هم داسې خبرې جوړې کړو لکه دا نبي چې وایي هغه ورته الله یادوي هغه تاسو چې وایي چې موږ به هم جوړې کړو نو که په دغه کې رښتونې خو جوړې کوي که نه چا درله لاس نیولی دی جوړې کوي تکړه شیشه به نشئ جوړولی فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اوس دلته دې آیت کې چې کوم دی تخویف اخروی ذکر کوي منکرینو د قرآن ته الله رب العالمین فرمایي تاسو خو چې کوم دی دا کار نشئ کولی او را روانه زمانه کې به هم ونه کړلی شئ نه مخکې کړی نه به بیا وکړئ مطلب دا د قرآن کریم په شان د سورتونو په شان فصیح بلیغ کلام او یو سورت تاسو نشئ جوړولی چې نشئ جوړولی خو ایمان پرې راوړئ که نه ځان د اور نه بچ کړئ خطرناک اور دی ګوره فإن لم تفعلوا نو هر کله چې تاسو ونه کړلی شو دا کار یعنې دا مخکې تاسو نه دی کړی ولن تفعلوا چرې به ونه کوئ په راروانه زمانه کې هم نشئ کولی ګوره دا پیشنګویي شو د قرآن او دا پیشنګویي پوره ده که نه رښتونې ده که نه الله ورته وایي چیلنج یې ورکړی ولن تفعلوا چرې به په راروانه زمانه کې ونه کړلی شئ چې تاسو راولګېږئ او د قرآن د صورت په شان یو صورت جوړ کړئ دا نشئ کولی چې نشئ کولی نو فاتقوا النار التي نو ویرېږئ د هغه اور نه وقودها الناس چې خشاک د هغې خلک دي والحجارة او ګټې دي وقودها وقود خشاک ته وایي خلق به پکې داسې سوځېږي لکه د خشاک په شان نعوذ بالله دا مشرکان او دا منکرین به پکې سوځېږي والحجارة او ګټې د هغې خشاک دی عجیبه خبره دا ده په ګټه باندې خور نه لګي دنیا کې هم ته یو ګټه د لرګي په ځای باندې ګټه کېده په تنور کې نو ولې اور پرې لګي څه نه ګټه ډېر سخت شی دی اوسپنه نه ده اوسپنه اور ته واچوه نرموي ګټه ور واچوه چې 10 ګنټې پې اور بل که واپس یې ترې ووایه مقه ګټه وایي اوسپنه اور اثر کوي په ګټې نه کوي او دا اور د جهنم دومره خطرناک دی چې ګټې به هم پکې سوځېږي او ګټه به هم خشاکي دا به هم اور والي دومره خطرناک دی الله دې ته موږ تاسو وساتي نو الله فرمایي هغه اور نه ځان بچ کوي څوک چې د قرآن منکر دی الله به هغه اور د جهنم ته واچوي چې خلک به هم پکې سوځېږي لکه د خشاک په شان او ګټې به پکې سوځېږي د دې ګټو په مصداقاتو کې علما به څه اقوال کړي دي یو قول یې دا کړی دی لکه دا قول منسوب دی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته دغه رنګه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته چې دې نه مراد حجارة الکبریت دي دا ګوګړ چې ورته موږ پښتو کې وایي د ګوګړو کاڼي چې کوم دي دا به پکې سوځېږي په دې اور د جهنم کې ولې ځکه دا ګوګړ چې کوم دی یو خو ګرمي ډېره پیدا کوي حرارت دویم دا د لمبه تیزوي دا ګوګړو کې دا کار دی لمبه ډېروي بل زر بلیږي او بله پکې بدبویي ده او بل دا بدن پورې نخلي دا ګوګړ او بل دا د سقا لوګی کوي ډېر زیات نو دا خصوصیات پکې دي ځکه به دا د ګوګړو دا کاڼي پکې الله ور واچوي دا اور پې ښه راتیز کړي او د بدن پورې ونخلي نعوذ بالله بل قول پکې چا دا کړی چې دې نه مراد د حجارة الاصنام هغه کاڼي چې هغه دوی به معبودانو شکلونه جوړول او دوی به ورله بندګي کوله نو دغه رنګه عام کاڼي ته مراد دي هر هغه کاڼي چې چا د الله نه غیر بندګي کړې ده دا اوس چې څوک د قبر کاڼي په ځان پورې راکاږي به د بدن پورې ودې کې شفا ده دا زما د بدن نه باد وباسي او دا کوي دا کاڼي به هم پکې الله سیزي ځکه چې دوی د الله نه غیر عبادت کړی دی دا انسان هم مشرک دی چې دا کاڼي په ځان پورې راکاږي لګی د قبر کاڼي په ځان پورې راکاږي او دا د تبرک ذریعه ګڼي لګی دی اعدت دا اور تیار کړی شوی للکافرین دپاره د عذاب د کافرانو الله رب العالمین کافرانو د عذاب دپاره دا اور تیار کړی وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اوس دی آیت کې دی البشارة الاخرویه للمؤمنین بالقرآن هغه مؤمنان چې په قرآن باندې ایمان راوړی دی
هغوی ته بشارت اخرویه ذکر کوي د آخرت زیره ایمان یې راوړی نو اعمال صالح هم کوي څلور قسمه بشارت ورته ذکر کړی زیره وبشر الذین او زیره ورکا کسانو ته امنو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه کړي په سنت طریقه باندې اعمال صالحه دي ته ویل کېږي چې د شریعت نه په دلیل موجود دي کتاب او سنت نه نو دا غنګ اعمال صالحه دي ته وي چې پای کې به اخلاص نو پای کې به اتباع د سنت وي د نبی صلی الله علیه وسلم دغه ته نیک اعمال وي او د قبولیت د عمل لپاره بیا شپاړس شرطونه دي تقریبا چې نیک اعمال کله قبليږي الله فرمایي دی خلق لزیاره ورکړه چې ایمان راوړی نیک اعمال کړي دي ان لهم چې یقینا د دې لپاره جنتونه دي جنتونه دي ښکلي باغونه الله تیار کړي دي تجري چې روانې به من تحتها الانهار لاندې د ونو بنګلو د هغې نه نهرونه من تحتها من تحت قصورها و اشجارها د هغې د بنګلو د هغې د ونو د لاندې به نهرونه روانې مزیدار نه به پکې ګندي نه به پکې خځلي صفا به بالکل او څلور قسمه نهرونه دي سوره محمد کې به راځي صلی الله علیه وسلم هلته به یې ذکر کړي د اوبو نهر دی د پیو نهر دی د شودو نو دغه رنګه د شرابو دی او د ګبین دی د شهد چې ورته وایي عسل د دې نهرونه به رواني نهرونه مزیدار او انسان به څکي او ښه د مزې چې کوم دی بدن ته ورله طاقت ورکوي او نو په خېټه درد راځي او نو په طبیعت باندې بوج راځي هېڅ تکلیف به نه دا به الله رب العالمین وله فراوان روان کړي داسې د دې بنګلو سره او د دې ونو سره د جنت دا به روان وي کلما رزقوا ورکله چې دوی له خوراک ورکړلی شي منها د دې جنت نه من ثمرة څه میوه رزقا دپاره د خوراک دوی له چې کله یو خوراک دپاره یو میوه ورکړی شي لکه دا واخله وخوره ملائک به ورله راوړي خادمان به مقرري غلمان به مقرري په جنت کې قرآن کې الله د هغې تذکره هم کړې ده که نه هغه غلمان د جنتیانو چې کوم خادمان دي دومره ښکلي دي ته به وایې که چا ملغلرې شیندلي ملغلرو په شان پړق وایي صفا او ښایسته دي نو چې دا خادم دومره ښکلی دی نو دا جنتي به څومره ښایسته وي دا به څومره پړق وایي ده به کوم لباس اچولی د دې مخ کې به کومه رڼا وي د دې په دې غاښونو کې به کومه رڼا وي په دې سترګو کې به کومه رڼا وي څومره خوند به وي به ده کې کله چې وله میوه راوړی شي قالون وایي به دا جنتیان هذا الذي دا خو هغه څیز دی رزقنا من قبلو چې دا موږ له راکړی شوی و دې نه مخکې مراد دې دا خو دنیا کې موږ خوړو مړه دا سیو دې راوړه مڼه دې راوړه دا فلانې دې راوړه دا ولې دې داسې وایي و اتو به یو دی له به راوړی شي دا څیز متشابه به د دنیا د هغې په شان ځکه کلر به د دنیا د هغې په شان خو خوند به جدا دا معنا متشابها من فی اللون لا فی الطعم صرف په دې رنګ کې به د بل متشابه وي هغه دنیا کې چې خوړلی بعضې وایي دې نه مراد دا ده چې من قبل نه مراد یې په جنت کې بیا مخکې خوړلی دغه څیز چې بیا یې ولې راوړي دي دا خو موږ مخکې خوړلی دی ورته وایي ته اوس وخوره که نه خوند یې ورو ورو سیوا کېږي هر ځل چې خوري د مخکې نه به خوند ښایسته کېږي بیا چې خوري د مخکې نه به خوند ښایسته کېږي الله دې زموږ نصیب کړي ښه نو چې کله الله رب العالمین دا باغونه بنګلې دا یې تیارې کړي دي نهرونه پکې روان دي خوراکونه دي او میوې دي قسمه قسم دا خو بیا په بدن کې ډېر غټ طاقت راځي د دې د لاسه او بدن کې قوت پیدا کېږي نو بیا به څه چلی نو الله فرمایي د ودونو پروګرام به یې که نه ازواج دي ولهم د دې دپاره فیها په دې جنت کې ازواج بیبیانې دي مطهرة پاکې ساتلی شوې مطهره معنه بدنونه هم پاک دي اخلاق هم پاک دي هر لحاظ سره پاکي دي پاک هم دي په دې طریقه باندې چې دا دنیا کې به کم بیماریانې راځي او کم تکلیفونه پې راځي دا به په هغې باندې بلکل نه راځي الله رب العالمین ورله پاکې بیبیانې ساتلي دا کوم چې دا ملحدین دي دا بېدینه خلک دي که نه یاره دا مولیان د جنت خبرې کوي او د جنت خبرې کوي موږ یې نه کوو دا زموږ الله کوي موږ ته دا زموږ الله رب العالمین موږ ته ویلي بیا را لګېږي بیا وایي چې مړه تاسو د دې دنیا د شونډو خوند څه کتلی دی پلاني خوند یې څه کتلی دی دا بېدینه شاعران چې بیا بکواس کله کوي او دا هغه خپله د زړه ګندګي چې کله راوباسي
پلیت انسان چې لوښي کې چې کوم شی پروت یا ترې راغورځېږي که نه پلیت انسان چې پړه کې ګند نو په خوله هم ګند راغورځېږي کله جنت پورې خندا او کله په علماو پورې خندا او ګوره وایي دا مولیان نعوذ بالله وایي جنت داسې د عیاشۍ اډه ده څه مونږ ته دلته عیاشۍ نه کوه ته دلته چې کوم دی ګندګۍ نه مردارۍ نه پلیتۍ نه کوه او هغه د عیاشۍ اډه نه د هغه د مزو مرکز دی او الله مؤمنان له په انعام کې ورکوي حلال ځای دی ته په آرامو مردارو پسې ګرځه ستا د خولۍ سره دا خبرې اړو خوند نه کوي دا پاکانو ته الله لګیا پلیتانو ته الله نه دی لګیا دا پاکو خلکو سره الله خبرې کوي دا پلیت انسان سره الله دا خبرې نه کوي ځکه لکه د الفاظ سخت ویم دې دپاره چې دی د اسلام خلاف دا خپل بکواس کوي په موږ فرض ده چې خپل دین دفاع وکړو د دې قرآن او د سنت دفاع په موږ فرض ده ته د یو پلیتې زنانه د هغې سره د غلط تعلق دفاع کې ته د یو ګنده زنانه د ګنده تعلق دپاره د فخر کلمات استعمالې زما الله یو حلال او پاک تعلق د پاک مؤمن دپاره مقرر کړی دی او ته دې پورې خندا کې ته خپل ځان ته وګوره ته څومره پلیت یې ته خپل ځان ته وګوره ستا کرکټر څومره خراب دی ته خپل ځان ته وګوره ستا د لاسه څومره عزتونه پیمال شوي دي تا ته ګوره او دې خبرو ته ګوره دا زموږ رب موږ سره لګیا دی الله دې دا زموږ نصیب کړي اوس دلته یو بله خبره ده دنیا کې که الله تعالی کور درکو رزق دې ښه ډېر دی کاروبار دې ښه مزیدار دی او بیا الله رب العالمین تعالی بیبي هم درکړه او کور ښه برابر دی یو غم در سره لګېدلی دی څه غم دی یاره ورځ به مړ کېږم او دا هر څه به زما نه پاتې کېږي دا کاروبار دا دکانونه دا کپنینې دا کارخانې دا مزې دا ګاډي دا بنګلې دا بیبیانې دا بچي دا به هر څه پاتې کېږي هلته دا غم نشته اخره کې الله په دې ختموي وهم او دا مؤمنان به فیها په دې جنت کې خالدون همیشه کله چې الله رب العالمین ور داخل کې الله ورته اعلان وکړي خلود فلا موت ای جنتیانو همیشوالی دی اوس مرګ ختم شو چې مرګ ختم شو چې دا اعلان جنتیان واوري سب خوشحاله شي د الله رب العالمین حمدونه به ووایي وقیل الحمد لله رب العالمین سورې زمر په آخر کې چې الله فرمایي هر طرف نه به آواز وشي صحیح هلته دا ده تفسیر په هغه آیت کې چې قیل منه کافر به مو چې الحمدلله رب العالمین سره دې چې اور ته به تللی خو هغه ته پته ولګي چې الله عدل وکړه زم د دې ځای لایق وم الله رب العالمین باندې اعتراض نشي کېدی او مؤمنان به د خوشحالۍ نه وایي الحمدلله رب العالمین إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها اوس دلته جواب دی د اعتراض د منکرینو او الله رب العالمین بیانوي حکمت الامثال فی القرآن اصل کې منکرین را لګېدلي یهود وغیره هغه اعتراض کړی په قرآن باندې چې دا څنګه د الله کلام دی په دې کې مثالونه هم لا بیانېږي مخکې مثال تېر شو مثلهم کمثل الذي استوقد نارا او دغه رنګه او کصیب من السماء الله رب العالمین مثالونو ته ساجد دی حالانکه او قمقلو مثال بیانول پار فصیح او بلیغ کلام کې وي پاره ژبه کې او مثال سره خبره په ذهن کې ښه کېني دلته الله رب العالمین دې حکمت بیانوي چې مثالونه خو چې زه بیانوم دا خو زما خوښه ده زه خو په دې کې زه چا نه څه یریږم نه شرمېږم او بل دا د دې فایدې دي خو خلک دوه قسمه دي حکمت د امثالو بیانوي او د خلکو دوه قسمه بیانوي په وخت د بیان د مثالونو کې یو دي هغه خلک چې هغه مؤمنان دي او یو دي کافر مؤمنان چې دي هغې چې مثال بیان چې ډېر خوشحاله شي ویره ډېره ښایسته خبره الله وکړه او کافر چې نو هغې اعتراض شروع کړي چې مړه الله په دې څه کول ماذا اراد الله بهذا مثلا په دې مثال بیانولو الله څه اراده کړې څه غواړي زموږ نه ځکه خو پې پوهېږي نه په حکمت که نه صرف اعتراض کوي دا مچ چې دی مچ د دا عادت دا دی دی راځي په زخمي ځای باندې کښېني صرف دا کم سړی چې ځینې کوږي به دا صرف اعتراضات ورته تکړی اعتراضات کوي لګي اعتراضونه کوي دا منافقان دغه رنګه یهود او نور کافر نه الله فرمایي دا ګمراهان دي چې دوی لګېدلي دا اعتراضات کوي ان الله یقینا الله چې دی بعضې وایي دا اعتراض دوی په دې وجه کړی و چې قرآن کې الله رب العالمین مثال بیان کړی د عنکبوت د جولاګي دغه رنګه مثال یې بیان کړی دی په صورت حج کې د ذباب د مچ چې دا کومو خلکو ته د الله نه غیر تاسو اوازونه کوئ لن یخلقوا ذبابا دوی ګوره مچ هم نشي پیدا کولی
نو دوی ګوره الله رب العالمین د داسې سپکو سپکو څیزونو تذکرې کوي په قرآن کې نو الله د هغې جواب کوي چې زما مخلوق دی که وړوکی دی او که سپک دی تا ته به سپکي خو د الله مخلوق دی ته داسې شی جوړولی شي نه چې 2000 کاله عمر دي شي که نه او دنیا دا ټوله ټکنالوژي نه راجمع کړي یو مچ نشي جوړولی نقلي انسانان او روبوټ یې جوړ کړه خو د مچ په شان شی دوی جوړولی شي مچ دوی جوړولی شي نه چې کوم کمالات په مچ کې دي او کوم په دې ماشو کې دي او په هغې کې کوم خاصیتونه او صفات دي او کوم خپله اراده پکې ده دا به ته کمپیوټر باندې دغه چلی که نه روبوټ وغیره کمپیوټر باندې به یو شی ډاونلوډ کړي هغه خبرې به کوي لګیا به کمپیوټر باندې به ورته یو څیز وي نو هغه به تاته وایي لکه بعض ځایونو کې داسې روبوټونه اوس تیار شوي دي چې دوی څه کوي هغه روبوټ چې دی ته هغه یو ځای ته ننوځي که نه نه پکې ستا ته چې ټیکټ د هغه ځای واخلي نو ستا هغه ټوله ډیټا هغې کې انسټال کړي څه معنی چې مثلا فلانې د فلاني زوی د فلاني ملک نه دې ځای ته راغو نو هغه ته خپلې څه خاص خبرې ښودلي لکه دا موبایل چې څنګه خبرې کوي بس روبوټ نه مقصد خبرې راوځي په خپله خوښه خو نه لګیا او یو هغه مخلوق دی چې الله پیدا کړی په خپله خوښه او اختیار لګیا دی داسې مزي داسې لکه میږان ماشي مچان نور مخلوقات الله رب العالمین عجیب عجیب پیدا کړي دا خو د الله رب العالمین د قدرت دلایل دي الله فرمایي زما خوښه ده چې زه مثال بیانوم په یو څیز باندې دې کې تاسو څه اعتراض کوئ ان الله یقینا الله چې دی لا یستحیي الله تعالی حیا نه کوي ان یضرب مثلا ان یضرب الله د دین حیا نه کوي چې بیان کی مثلا ما بعوضه یو مثال په ماشي سره ان یضرب ضرب په معنا د وهلم راځي او ضرب کله په معنا د سفر باندې راځي معنی یضربون فی الارض یضربون فی الارض زمکه کې کم خلک چې سفر کوي بزمکه کې دغه رنګه کله چې کوم دی د دې معنا د دغې د بیان معنی وي دلته د ضرب معنا ده د بیان قرآن کریم کې چې کوم دی الله رب العالمین دا ضرب په مختلفو معانیو بیان کړی دلته معنا ده د بیان الله رب العالمین د ماشي مثال بیانولو باندې څه حیا نه کوي ګوره د حیا چې کوم ده د الله رب العالمین لپاره ثابت هم ده په حدیث کې راځي الله رب العالمین حیا کوي او نفي شوی هم ده یعنی په حق بیانولو کې الله حیا نه کوي چې حق بیانوي چا نه حیا نه کوي او الله رب العالمین چې کوم دی د حیا صفت هم پکې شته اثبات هم کړی دی خو څنګه چې د الله رب العالمین د شان سره لایقه ده دې کې به ما ورته خپل عقل نه چلو نه به د دې تشبیه ورکو او نه به چې کوم دی مونږ د دې نه انکار کوو تاویلات به هم ترې نه کوو بس ظاهري معنا به کوو حقیقت به الله رب العالمین ته سپارو دا به الله رب العالمین ته سپارو اسماء او صفاتو کې ټول دغه شان قاعده دا یاده کړئ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه او د ټولو سلفو منهج دی چې الله سبحانه وتعالی کوم صفت راغی معنا به ظاهري کې او حقیقت به الله ته سپاري د دې مطلب دا نه دی چې لکه دا بعضې خلک رالګي ویره امام ابن تیمیه رحمت الله علیه دی هغه مجسمه الله له جسم ثابت کړی کینا ړونده دینه دا معلومیږي چې سره د امام ابن تیمیه رحمت الله علیه کتاب دې نه دی کتلی امام ابن تیمیه رحمه الله خو د مجسمو نه بڼه کې وښکلي دي امام ابن تیمیه رحمه الله خو د مجسمو جنازه وښکلي په خپلو کتابونو کې ته څه خبرې ده دې هغه د خپل دور یو مجددو ستا مشران اوس لګې دی جاړي استغفارونه غواړي اوس یې کلیپونه موجود دي په دې نټ کې وګوره یاره امام ابن تیمیه رحمت الله علیه پورې ډېرې کنځلې کړې دي او ډېرې بدې ردې به مې ویلې او نه پوهېدم او زما اوس الله ته توبه ته به هم یو ورځ وجاړې که ایمان درکړي الله که ایمان درکړي نه بیا لګیا اوسه چا پسې چې لګیا اوسه که تا کې ایمان او د الله نه یېرېدې او عدل درکې او قیامت کې به د الله مخې ته پیش کېږي چې چا باره کې دې څه ویلې الله به درنه تپوس کوي نو ته د هغې کتابونه راوچت کړه چې تا ته پته ولګېږي چې مجسمه نه هغه د دې ډېر سخرت کړی هغه د ټولو فرقې باطله رد کړی دی هغه یو مجدد د خپل وختو امام ابن تیمیه رحمه الله دا بېځای خبرې دا بعضې خلک الله رب العالمین لپاره دا صفت ثابت هم دی او نفي کړی هم دی الله رب العالمین خپل مقاماتو کې به هغه ځای کې ته ګورې مضمون ته به ګورې چې دلته څه مراد دی دلته څه مراد دی الله رب العالمین حیا نه کوي د بیانولو چې بیان وکړي الله په ماشي سره د هغې یو مثال بیان کړي فما فوقها یا زیات د هغې نه زیات د هغې نه په سپکوالي کې لکه وزر یا زیات د هغې نه په
دغه کې په اندامونو کې لکه یو بل مخلوق د دین بل یو مخلوق الله رب العالمین بیان بعوضه به ویل کېږي ماشي تاغه ماشه چې هغه وړوکې ماشه بالکل وړوکې یو چې کوم دی ګوره بق دی بق وته هغه غټ ماشه عربي کې هغه استعمال شوی دی دلته مراد چې کوم دی هغه وړوکې ماشه دی چې الله رب العالمین ګوره دا وړوکې مخلوق پیدا کړي خو ډېر ناشنا کمالات دي پکې نو د الله خو د کبدي سره مثال بیانې به کنه ستاسو په دې کې څه کار دی بیا عجیبه خبره ده بعضې علماو چې په دې حیواناتو باندې کتابونه لیکلي او د دې خاصیتونه یې ذکر کړي دي لکه حیات الحیوان د دومیري وغیره دغه کتاب چې ګوره ښه منګړتې قصې پکې دي په دې ځان پوه کوي یو کتاب کې کله یو جزئي فایده یي خو دې معنا دا نه چې به حجت وي چې هر چا کتاب لیکلی دا حجت دی نه کتاب کې ښې خبرې مي او غلطې مي چې کومه ښه خبره ورته راواخله صرف د حیواناتو باره کې تجربات چې کوم دي بعضې ښې خبرې پکې دي خو داسې خبرې پکې شته چې تش بکواس دی او ګډې وډې دي او خرافات دي چې کومې خبرې پکې د توحید خلاف دی او د دین خلاف دی به نه مني د هر کتاب هر کرخه دلیل نه دی لکیر کا فقیر به د ځان نه جوړوي په دې باندې ځان پیک نو هغه د دې چې کوم دی دغه خاصیتونه ذکر کړي حیات الحیوان کې هغه وګوره د الله رب العالمین عجیبه قدرت دی دا ماشه چې کوم دی وایي دې ته ته سوچ وکړه دا الله رب العالمین د دې دا شکل داسې پیدا کړی لکه د هاتي په شان او ګوره اول حیوان چې په قرآن کریم کې ذکر دی ماشه دی وړوکې په دې حیواناتو زناورو کې او حشرات وغیرو کې او ټول نه اخره کې چې قرآن ختمي ذکر کوي هاتي ذکر کوي او د دې او د هغې مشابهت هم دی خپل منځ بله ناشنا خبره دا ده چې د هاتي دي 4 خپې او د دې 6 خپې دي بله ناشنا خبره دا ده د هاتي خړتم دی او د ماشي خړتم دی خو د هاتي خړتم بند دی او د ماشي خړتم کلاه دی پایپ دی او ډایرکټ خېټې ته تللی دی او هاتي چې کوم دی خپل خړتم په یو څیز کې ور داخلولی نشي او د ماشي دومره خطرناک خړتم دی چې لږې ورځې بعد به وګورئ چې کله دا موسم لږ راګرم شي چې بجلی لاړه بیا به تې تنګې خوب به تې ونه کړي دومره خطرناک خړتم دی چې ور دننه یې کړي لکه انجکشن چې دننه کړي د انجکشن نه هم خطرناک ډېر خلک دې په تبو پرېوځي ډېر خلک پکې هلکه ډینګي وایرس دی مړه شي پکې داسې خطرناک شی دی کولاو پیپ دی دا هغه بند دی دا کولاو دی او تر دې پورې دا دومره وړوکی غوندې شی دی دا ماشه او د اوښ د پاسه کیني او د هغې په چمړه کې هم دی دغه دننه کوي دا خپله مخوکه چې کوم دی دا ور دننه کي دا کوم خړتمې چې دی هغه باندې چې کوم دی دغه کېږي دا ټک وله ورکوي وینه ترې راکاږي لګي دا ناشنا د الله رب العالمین عجیب قدرت دی نو دا خو یو عجیب مخلوق دی الله فرمایي چې زه دې مثال بیان کوم زه خو په دې کې څه حیا نه کوم د چا اوس 2 قسمه خلق او حکمت د امثال الله رب العالمین به ورپسې ذکر کوي فاما الذين انور چې هغه کسان دي امنو چې ایمان راوړی دی وعمل فيعلمون نو دي پوهېږي مؤمنان په دې خبره پوهېږي یعنې یقین کوي انه الحق چې یقینا دا مثال بیان او الحق دی من ربهم د دوی د رب د طرفنا هغوی وایي چې او دا بالکل د الله رب العالمین حق کلام دی دا مثال چې بیان کړه هم حق خبره ده واما الذين كفروا هغه کسان چې کافران دي فیقولون ان وایي دوی په طریقه د اعتراض باندې ماذا اراد الله څه اراده کړې الله تعالی بهذا مثلا په دې مثال بیانولو سره کافر خو اعتراض ته تکړه دی کنه کافر دا وایي مړه الله رب العالمین څه اراده کړې چې دا مثال بیانو په دې مثال باندې الله رب العالمین څه غواړي نو اوس الله رب العالمین حکمت بیانوي یضل به گمراه کوي الله رب العالمین په دې سره کثیرا ډېرو خلکو لره ويهدي به كثيرا وهدايت کې په دې سره ډېرو ته دا مثال چې کله داسې بیان شي کنه الله رب العالمین فرمایي ډېر خلک هغوی ته سبب د هدایت وګرځي چې مؤمنان دي او ډېر خلک هغوی دپاره سبب د ګمراهۍ وګرځي چې هغه کافر دي یضل به کثیرا قرآن کریم کې بیا 11 قسم حیوانات ذکر دي 11 قسمه زیبه قرآن کې راشي که دا انسان او جناتو سره وشماري نو بیا ګوره 3 جوړېږي چې دا ورسره وشماري خو چې کله ته دا لرې کې انسانان او پیریان دا باقي حیوانات چې کوم دي دا 11 په قرآن کریم کې ذکر دي زیبه راځي مختلف ان شاء الله تعالی
وما يضل به ونقم راك الله پدې سره الا الفاسقين مگر نافرمان خلق. الله رب العالمین فرمایي په دې باندې فاسقان گمراش. فسق کې معنا ده د خروج، په لغت کې خروج ته وایي. فاسق تم فاسق ځکه وایي چې دا وتلې دی د الله رب العالمین د حکم نه خروج کړی، د الله حکم نه مني. او بل عجیبه خبره ده د ابن العربي رحمه الله وغیره ویلي دي، وی دا فاسق ټکی چې دی دا په عربو په ژبه کې د انسان دپاره نه استعمالیږي، دا زناور دپاره استعمالیږي. لکه هغوی هغه وخته فاسق وایي چې هغه ډېر وران دي، چکونه لګوي، نافرمانۍ د مالک. او منګکانو ته هغوی فاسق وایي، ځکه دا منګک کې هم څه خیر نشته، یو ټول د شر کارونه کوي. کله به د کتاب خوړلی، کله به د کپړې خوړلي، کله به قالین خوړلي، کله الستو بربکم ایا زه ستاسو رب نه یم. ټولو ارواحو ورته ویل ولې نه بلا، ولې نه الله ته زموږ رب یې. هغه لوزونه ولې ماته وایي چې الله ته م رب ویلی خو ویې منې خبرې کنه، ولې د هغه د حکم نه وځئ او فسق کوئ لګیا یې. دغه رنګه د دې نه مراد چې کوم دی عهد الله نه مراد بل دی ما اخذ الله على السنة رسوله من الناس. الله رب العالمین چې د رسولانو په ذریعه باندې کم لوزونه د خلکو ته بیان کړي دي او د خلکو ته اخیستي دي، دغه لوزونه چې تا ویلې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما رسول دی، او کلمه دی ویله چې محمد رسول الله، او یو چې اشهد ان محمد رسول الله، زه ګواهي کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. نو چې رسول دی ورته ویل د رسول خو اطاعت فرض دی، من یطیع الرسول فقد اطاع الله، چې د رسول خبره ومني نو د الله به ومني. نو چې ته اوس د دې رسول نه منې نو د الله لوز دې مات کړو، لوز دې مات کړو. نو هغه لوزونه چې د رسولانو په ژبو باندې بیان شوي دي خلکو ته، او خلک را لګېږي او دا لوزونه ماتوي، نو الله فرمایي دا فاسق انسان دی چې د لوز مضبوط کړی دی، اوس یې لګی دی ماتوي. دغه رنګه عهد الله نه مراد دی انکار د دلایلو د توحید نه، چې د الله رب العالمین د توحید دلایل ته نه منې لګی. او دې نه مراد هغه لوزونه هم دي چې خپل منځ کې انسانانو کتاب هم نه ماتوي. ولې؟ ځکه الله په هغې حکم کړی دی چې دا مه ماتوئ، دا پوره کوئ تاسو. بل دا ویقطعون، او دوی پرې کوي ما هغه څه امر الله به چې الله امر کړی په هغې باندې ان یوصلا چې هغه دې پیوست کړی شي. الله رب العالمین چې د یو څیز د پیوستوالي حکم کړی دی، دی را لګېږي هغه هم قطع کوي او ختموي. الله رب العالمین وایي دا مه ماتوئ. لکه صله رحمي پالل، خپلولي پالل، الله رب العالمین سره د هغه د بندګۍ تعلق ساتل، د نبي صلی الله علیه وسلم سره د هغه د اتباع تعلق برقراره ساتل، دا مه قطع کوه. الله رب العالمین په دې امر کړی دی. د دې نه ما امر الله نه مراد هم دا دی ټول رسولان به مني، کتابونه به آسماني مني، او ټول دین اسلام به قبلې، احکام الهي به ټول مني، د الله رب العالمین حلال حرام او د نبي صلی الله علیه وسلم اطاعت به کوي، او صله رحمي به هم پالي خپل منځ کې. ويقطعون، او دوی پرې کوي هغه څه چې الله امر کړی په هغې باندې یوصلا چې هغه دې پیوست کړی شي. او بل دا ده ویفسدون فی الارض، او دوی فساد کوي په ځمکه کې، په ځمکه کې فسادونه کوي. ځمکه کې فساد ځای په ځای په قرآن کې د دوی راشي فساد، چې د قرآن نه اعراض کوي او منع کوي د اتباع د نبي صلی الله علیه وسلم نه، او د توحید نه لګي دی خلک منې کوي. دا غټ فسادونه دي، قرآن نه خلک منې کوي. اولئک دا کسان هم الخاسرون، خاصم دوی دي تاوانیان، غټ تاوان یې وکړل. دوی که مونږ به چېرته ګټه کړي او مونږ ګینې ښه ښکاره شو په دې باندې، الله وایي تاواني شول. کیف تکفرون بالله، اوس یو دلیل راوړي په مسله د توحید باندې. څلور انعامات به ذکر کوي، څلور حالات د انسان، هغه الله رب العالمین ذکر کوي. الله رب العالمین فرمایي وګوره کنه دا انعامات در باندې ما کړي دي، ولې تاسو سره لګېږي د الله نه غیر د بل چا بندګي کوئ. کیف تکفرون دا اصل کې متعلق دی د مخکې یا ایها الناس اعبدوا سره. دیو جن ابن کثیر رحمه الله وغیره معنا کوي کیف تکفرون بالله، معنا کیف تعبدون معه غیره، څرنګه تاسو د الله نه غیر د بل چا بندګي کوئ. هغه سره د الله سره سره د بل چا بندګي هم کې لګي، شرک کې داسې مه کوه. یوازې د الله عبادت کوئ، یوازې د الله رب العالمین بندگی کوئ، د بل چا بندگی مه کوئ.
کیف تکفرون بالله سرنګ تاسو کفر کوئ په الله باندې من څنګه انکار کوئ د الله د بندګۍ د توحید نه وکنتم امواتا او حال دا رچ تاسو نشتوئ اموات په معنا د عدم دی مونږ ټول نشتو کنه لم یکن شیئا مذکورا سوره انسان یا سوره دهر چوتو دی په ابتدایت کې الله فرمایي هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا په دې انسان داسې یو وخت تیر شوی چې د اړو مذکور شی و نه زه نو ما ته نه وینم زما ستا نوم هم نه و کنه چې پیدا شوی نو الله پیدا کړي نو نوم در باندې کېښودی چې پلانې خان او پلانې ګل یعنې پس ته ګل شوی او خان شوی کنه چې پیدا شولې چې نه وي خو بس نه وي کنه الله وي دې نشته مې شته کړلې ژوند مې در کو ګوره نعمت مې باندې کړی دی ولې د الله نه غیر د بل چا عبادت کې زما عبادت کوه بل دا فاحیاکم نو الله تاسو له ژوند درکړه ثم یمیتکم بیا به الله تاسو مړه کوي بیا به در باندې مرګ راځي ثم یحییکم بیا به الله تعالی تاسو را ژوندي کوي په قیامت کې ثم الیه ترجعون بیا به خاص الله ته تاسو ورګرځولی کېږئ د حساب دپاره بیا به د الله مخې ته پیش کېږئ هو الذي خلق لكم ما في الارض اوس چې دی بل دلیل پیش کوي په توحید د الله رب العالمین باندې او په اثبات د قیامت باندې چې الله مخې ته پیش کېږي ځکه دا کائنات الله پیدا کړي دي نو ختمي به مغه کړ او قیامت به قایمي نو د الله رب العالمین د توحید دلایل هغه ذکر کېږي او د قدرت دلایل دا بل انعام دی مخکې کې انعام ذکر کړو دا اوس بل انعام ذکر کېږي دا عام انعام دی اوس دا متعلق دی د ابقا د انسان سره پس د احیا د هغه نه مخکې ویلې تاسو ما پیدا کړی منه ژوند مې دله درکړی اوس وایي ستاسو د بقا دپاره ما په دې ځمکه کې ستاسو د فایدې دپاره مختلف څیزونه پیدا کړي چې ستاسو دا نسل باقي او رواني څه وخت پورې هو الذي خاص الله غذات دی خلق لكم چې پیدا کړي ستاسو د فایدې دپاره ما هغه څه فی الارض چې په دې ځمکه کې دي جمیعا ټول لکم من انتفاعا لکم ستاسو د فایدې دپاره د لام کې معنا د انتفاع ده ستاسو د فایدې دپاره الله رب العالمین مختلف څیزونه پیدا کړي جمیعا معنا دا نه ده چې بس هر شی حلال دی لکه دا بعضې ملحدین او دغه رنګه اباحیه ډله ده هغوی چې هر شی مباح دی او جایز دی نا کوم چې ستاسو د استعمال دپاره ضروري دي د الله رب العالمین پیدا کړي او حلال دي ثم استوى بیا الله تعالی اراده وکړه الى السماء جوړولو د اسمان ته فسواهن نو برابر جوړ کړه 7 سماوات و اسمانونه د استوا په سله کې چې کله اله راش په معنا د قصد او د ارادې وي دلته ثم استوى الى السماء راغله او چې کله علی راشي استوى على العرش په معنا د علو او چتوالی راځي معنا د علو د ارتفاع پکې وي چې الله رب العالمین بر دې څنګه دغه د شان سره لایق د عقل پکې ما چلاوه سوالونه مکوه او ګډې وډې مو وایا تاویلات مکوه بس دلته اله دی ثم استوى الى السماء اله چې راشي دا په معنا د قصد او د ارادې باندې بیا الله اراده وکړه جوړولو د اسمان ته فسواهن نو برابر جوړ کړل 7 سماوات و اسمانونه الله رب العالمین به و اسمانونه جوړ کړل وهو د الله چې دی بكل شيء علیم پارسیز باندې پوهه دی